د قرآن کریم د ترجمې ولسم درس سورة البقره وپنځوسم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. او یاد کړئ هاغه وخت وزللنا او سوره کړو مونږ علیکم پتاسو باندې الغمام وریز وانزلنا او نازل کړو مونږ علیکم پتاسو باندې المن من. دا ډیر خایسته او خواږه خواړه والسلوا او سلوا دا مړزان یا د مړزانو غوندې مرغۍ وي. کلو او وویل مونږ چې کلو خورئ تاسو من طیبات ما د هاغو پاکو شیانو څخه رزقناکم چې درکړي دي مونږ تاسو ته. وما ظلمونا او ظلم ونکړو دوی په مونږ. ولکن او لیکن کانو انفسهم دوی په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کولو. فرعون سره د قوم غرق شو. بني اسرائیل د دریاب نه پورې وتل، خو هغې خواته د سینا دشته وه، ډیره ګرمي وه، نه پکې اوبه وې نه پکې خوراکي مواد. دوی هم په داسې حال کې وو چې نه ورسره خیمې وې او نه خواړه. نو الله تعالی په اسمان کې وریځې راوستلې او په دوی یې سوری جوړ کړو. د خوراک د پاره یې من او سلوا پرې نازل کړل. من ډیره ښایسته او خوږه غذا وه چې سحر د وخته به لکه د واورې یا پرخې غوندې په ونو او بوټو ورېدله. دوی به د خپل ضرورت په اندازه ترې راوړله. او سلوا هم مړزان او یا د مړزانو غوندې مرغۍ وي، ډیرې خوږې غوښې یې وي. سیلونه سیلونه به راتلل، د دوی مخې ته به کېناستلې او دوی به د خپل ضرورت په اندازه تې رانیولې، حلالولې به او د من سره به خوړلې. او حکم دا و چې تاسو همدومره من او سلوا راوړئ چې ستاسو د پاره کفایت کوي، یعنی د ضرورت څخه به زیات نه راوړئ او ذخیره کوئ به یې نه. خو بني اسرائیلو په عوض د دې چې شکر وباسي برعکس ناشکري او نافرمانی وکړه. د الله تعالی د امر په خلاف من او سلوا د ضرورت نه زیات راوړل او ذخیره کولی شروع کړل، چې په نتیجه کې غوښې او غذا ورسته شوه، بویونه یې شروع کړل او دوی په مصیبت اخته شول. اوس چې کومه واقعه بیانیږي، دا واقعه د یوشع علیه السلام په وخت کې پیښه شوې وه. د دې نه مخکې بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په وخت کې
د جهاد څخه انکار کړی وو. نو 40 کلونه د تیه په دشته کې بند پاتې شو. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام وفات شو. نو د یوشع علیه السلام په وخت کې دوی جهاد وکړو او ملک فتح کړ. د ځینې علماو رایه دا ده چې دا بیت المقدس وو. نو د الله تعالی د طرف نه ورته دا حکمونه وشول چې په دروازه کې سجده کوونکي ننوځئ. یعنی چې کله ننوځئ په دروازه کې د شکر سجده وکړئ یا په عاجزۍ سره خپل ملاګانې لږ کږې کړئ او سرونه ښکته کړئ او په خوله باندې وایئ چې حطوتن، چې معنا یې ده چې یا الله مونږ وبخه. فرمایي وَإِذْ او یاد کړئ هاغه وخت قلنا چې وویل مونږ بني اسرائیلو ته ادخلوا چې ننوځئ هذه القرية دغه کلي ته فکلوا بیا خورئ منها د میوو او حاصلاتو د دغه کلي نه حیثو هر چیرته شئتم چې غواړئ تاسو رغدن پریمانه ودخلوا او ننوځئ الباب د کلي په دروازه کې سجدن سجده کوونکي وقولوا او وایئ تاسو حطوتن ای ربه مونږ وبخه نغفر مونږ به وبخو لکم تاسو ته خطایاکم ګناهونه ستاسو وسنزیدو او زیات بکړو مونږ یعنی ثواب المحسنین نیکانو ته. فبدل نو بدل کړه الذین هاغو کسانو ظلمو چې ظلم کړی وو، یعنی چې ظلم کړی وو دوی په ځانونو خپلو، قولا خبره غیر بل شان یا په بل قسم الذي د هغې خبرې نه قیله چې ویل شوې وه لهم دوی ته، یعنی د الله تعالی حکم داسې و چې د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې کلي ته داخل شئ او په خوله حطوتن وایئ، یعنی یا الله بخنه راته وکړي. لیکن یهودیان چې کله د کلي دروازې ته ورسېدل نو کلي ته یې د ننوتلو په حال کې د الله تعالی خبره بیخي بدله کړه. د سجدې په ځای په کوناټیو ښویېدل، د سجدې په ځای په کوناټیو ښویېدل او د حطوتن په ځای یې حنطوتن ویل چې معنی غنم دی، یعنی غنم غواړو. نو د الله تعالی عذاب پې د طاعون د مرض په شکل راغی او اویا زره یهودیان په یوه ماسپښین کې مړه شو. نو فرمایي
فانزلنا ننازل کړو مونږ علی الذین په هغو کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی وو رجزن عذاب من السماء د اسمان نه بما پدی سبب کانو یفسقون چې دوی د الله تعالی د حکمونو نافرمانی کوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين